په پښتو کې یو متل دی و چې دا نوې نه کولې نو زړې به مچانې یادولې. یو پوسټ مخې له راغی او دغه پوسټ ډېر زیات دردونکی و. په هغې کې اعظم سواتي صاحب جاړي. قدرمنو کتونکو په دغې باندې یو لنډه خبره کول غواړم چې خبره سیاست دومره ګنده شو، پاکستاني سیاست، او خبره تر دې پورې راغله چې د یو سړي مېرمنه، د یو سړي ښځه، د یو سړي کور والا هم محفوظ پاتې نه شو. خفه په دې باندې ما سیاست کې خو کنځل، رد بد، غلط نومونه اخیستل دا خو عام رواج شو. دغې زموږ په ټولنه ډېر لوی اثر پرې باسو. وخت په وخت باندې پوهان په دغې باندې خبره کوي خو څوک هم پرې غوږ نه ګروي. خفه په دې باندې شوم او ډېر زیات مې زړه ودردېده چې هغه مېرمنه، هغه ښځه چې په کور دننه ناسته ده او دغه هغې اړیکې هېڅ د دغه ګنده سیاست سره نشته دی او هغه عزت د هغې سیلف ریسپیکټ په سوشل میډیا باندې تار تار شو. خفه په دې باندې یم چې زموږ پښتونولي، زموږ سوچ، زموږ فکر دومره وغورځېده چې هغه سیاست لاړې کورونو ته راورسېده. هغه سیاست لاړې د خلکو د ښځو په مېرمنو پورې ونښلېده. خفه په دې باندې یم چې د دنیا قامونه مریخ کې ژوند کوي. خلک ډېر زیات مخکې لاړل. خلک نوي نوي ریسرچونه کوي. بیا خلک وایي یاره پښتانه ډیولپمنټ نه کوي. د تت فکرونو ښکار دي، د بم بلاسټ او د ټارګټ کیلینګ ښکار دي. یاره ښکار به نه چې مو ته زمو ستا بېخونده سیاست تر دې ځای ته راورسېده چې یو بل ته کنځا کول هغه په ټولنه کې عام شو. څنګه چې ما وختي تاسو ته وویلې کنځل کول دغه څیزونه خو عام شو، خو اوس ویډیو لیکول، بیا په هغې باندې خلک بلیک میل کول، هغه په سوشل میډیا باندې شرمول، هغه ذهني او نفسیاتي ناروغه کول، هغه ویډیوګانې، هغه غلط انځورونه د هغوی بچیانو ته ښودل. زه وایم دا په ما باندې هم راتلی شي، په تا باندې هم راتللی شي. ما ورته دې په خپل زړه باندې واخلو. که ما له تا سره دغه څیز وشي بیا خو موږ ځان ته پښتانه وایو، موږ خو ډېر زیات تورزني، موږ خو ټوپک رالو، موږ خو یو بل وجنو. بیا د ده زړه ته زه سلام کوم. زه وایم چې دا موږ په کومه ټولنه کې ژوند کوو. موږ خو که د هر ګوند پلوي دی، موږ خو د تشدد خلاف یو، موږ خو د ظلم خلاف یو. سیاست خو بار بار وایم چې د عبادت نوم دی. دا خو خلکو ته د خلکو رایټس ښودل دي، خلکو ته نیغه لار ښودل دي. الله پاک ته وایي د عبادت کولو ضرورت نشته دی، خو په اصل کې د هغه مخلوق خوشحاله ساتل عبادت دی. نو خفه باندې په دې باندې شومه چې سیاست تر دې دمه دې ځای ته راورسېده چې د هغه ټولنه، د هغه به فیملي، د هغه به بچیانې، د هغه به نور فیملي، دا به زه وایم چې ژوند څنګه کوي. که د هر ګوند ملګری دی، که د پی ټي آی دی، که د پی پی پي دی، که د نیشنل ګوند دی، زما ورته دغه خاص دی، دغه خیله ده چې سیاست پوهېږم چې رو تر رو ګنده کېږي، ګنده کېدو طرف ته روان دی، خو د چا د عزت سره لوبې مه کوئ. ټیک ده، ستا زما د نظریې سره، زما د بیانیې سره اختلاف دی، زما د تګلارې سره اختلاف دی. ټیک ده، ما سره کښېنه، ما سره ډیبیټ وکړه، زما په ذهن، زما په بیانیه باندې ما پړ کړه، ما ووښه، ما مجبوره کړه چې ستا په بیانیې ته زه راشم، ستا په فکر، ستا د فکر ملګری شم. دا خو د مسلو حل نه شو. دا خو یو هغه سیلف انیمي ده چې مطلب زما تا ته قار دی یا مې ته مطلب دشمني مې ده سره، او ستا زه هغه خربې استعمالوم چې تا پې مجبوره کړم، ستا پې نفسیاتي بیمار کړم. دا خو سیاست نه دی. او سیاست دا خو یو بېخوند او یو ډیران دی. دغه غږ را سره بدرګه کوي. ګورئ موږ د خلکو تذلیل او تضحیک کوو او بیا ښکاره ده چې دا د پنجاب او د امریکا نه یو سړی نه دی راغلی چې هلته یو ویډیو کړې ده. په اصل کې موږ په خپله ځان باندې لمن راړو، دنیا ته موږ خپل ځان بربنډو. که موږ د یو پښتون ورور بېعزتي کوو، ښکاره ده چې موږ د خپل ځان بېعزتي کوو، خپل ځان تذلیل او تضحیک کوو. دا غږ عام ملګري زما اوري، عام که فیسبوک استعمالوي یا ټویټر او دغه څیزونه استعمالوي نو دغه پروپیګنډې دې بندې کړلی شي. ګورئ دا امن، دا عزت، دا څیزونه ټول زموږ یو دي. موږ پښتانه ټیک ده، زموږ د یو بل څه د نظریې سره اختلاف دی، خو موږ به په سیلف ریسپیکټ باندې کله هم کمپرومایز نه کوو. که د نیشنل ګوند دی، که د پی پی پي دی، که د هر ګوند یا د جے یو آی دی، د هر ګوند ملګری دی، موږ پښتانه بیا مسلمانانې ځان ته تورزن او پښتانه وایو. خفه شومه. هغه ویډیو مې د اعظم سواتي صاحب تاسو سره په ویډیو کې شریکوله، خو بیا مې ونه غوښتل. تاسو ټول پوهېږئ چې کوم څه شوي دي. یقینا چې دا د پښتونولۍ د انسانیت خلاف دي او پکار ده چې حکومت هم په دغې باندې کوټلي ګامونه واخیستلی شي. باید په دغې کې په قامي او په صوبایي اسمبلۍ کې په دغې باندې خبرې وکړلی شي. څومره چې په اعلی چارواکي دي یا په اعلی عهدو باندې ناست خلک دي، په دغې باندې کوټلي ګامونه واخلي چې دغه سیاست چې دا کوم نوی لهر را شروع شوی دی یا نوې هوا رالوتې ده، هغې کې زموږ په ځوانانو کې ورننوتې ده، زموږ په ټولنه کې څومره هم خلک دی په هغې کې ورننوتې ده. نو په دغې اړه دې کلک ګامونه واخیستل.